خورما په ونه ته بحث وکړه د خورما په ونه باندې تحقیق پې وکړه تا ته به معلومات وسي چې څومره طالبانو د خورما ونه قرآن کې الله ډېره یادوي دا د ټولو ونو نه طالبانو خلاف ده نورې ونې بیخ کې ډبلي پاس نری کېږي د خورما ونه بیا داسې نه ده خورما ونه طالبان یو ورځ مدینه منوره کې زه خپل ځان درته ښیم طالبان یو ورځ زه مدینه منوره کې د جمعې ورځ وله موټروان سره سپور سوم مسجد قبا ته تللم که د هفتې ورځ ورښتیا مسجد قبا ته تلم سحر و موټروان سره کېناستم د میل د کم جې وي هم د مدینې منورې یم سپین ږیري میل خبرې مې ورسره کولې میل څه نادرې راته وکړه د خورما د میل باغ ماغ چېرته لري وی موږ مدینه منوره کې داسې یو ونه لرو د خورما والعهدة علی طالبانو زه په ما نه زه صرف ناقل یم ما ته ویلي وي موږ په مدینه کې داسې خورما لرو چې کله موږ خورما ترنه راشکوو کجورې نو چې راشکوو باید په ناز یې راوشکوو هسې لکه یو چا سره چې مینه لري په ناز شی تر واخلي او که په غوسه یې تر واخلي بیا مینه نه در سره کوي کال ته بیا خورما نه کوي که په داسې په غوسه او بې احترامي تر داسې په ناز به خورما تر نه راشکوي وي که یې ونه کړي کال ته خورما نه کوي ته فکر وکړه د ځان سره طالبانو ضم الهوا کې ابن جوزي وایي دا کتاب به تاسې لیدلی طالبانو ضم الهوا په دې کتاب کې لیکلی دي وي د خورما ونه مینه کیږي او د خورما ونه چې مینه سوله نو مین کیږي دا نر طالبانو اکثره یا چې مینه سوه مطلق دا ونې وي علامه یې دا ده طالبانو چې د خورما ونه مینه سوله دې طالبانو ماهرین د فن په دې باندې پوهېږي چې هغه داسې کږه غوندې سي همغه معشوق طرف ته خورما یې زیړې غوندې سي که نه مین چې سي رنګ یې زیړ سي خورماوي هم زیړې سي او کوي هم نه طالبانو پوچې غوندې وړې وړې کې دې طالبانو ماهرین د فن غواړي ادي د معشوقه ورته پیدا کړي دوی پوهېږي چې دا په کوم یوه مینه سوې چې هغه یې ورته پیدا کړي بیا د دوی د هغه په مابین کې وصال پیدا کړي وصال دا د یو تار وزغلوي د دغه عاشق و د معشوق په مابین کې یو تار وتړي وصال راغی چې وصال راغی طالبانو بیرته ښه سي بیا که نه چې وصال راسي طالبانو کار خو جوړ ده بیا نو ته لا لوی لا ویده یې واوحي ربک طالبانو څومره چې انسان عمق د مسایلو ته ځي غومره د الله د جمال نه خبرېږي داسې چې اول دې راغلي وي طالبانو دومره ډېرو خبرو خبر وي چې دا دنیا کې دومره دا خو طالبانو د هغې چې 1 میلیارد قدر ته یې کې طالبانو د 1 میلیارد بیا چې هغه یوه برخه طالبانو 100 میلیارد قدر ته کې هم دومره خبرې هم نه دي کړي دنیا کې دومره خبرې پرتې دي واوحى رب زه کله کله طالبانو ځان سره یم چې راځه دا وارې په علم د انبات المیا باندې تحقیق وکړه بیا طالبانو یو بله خبر را په یاد سي بیا دا څومره ډېر خوند کوي بیا دا پاتې سي بیا هغه چې بیخي سړی لیونی غوندې سي چې دا اوس څومره د جمال نه ډکه دنیا ده او دا به نو طالبانو ایله سړی هلته پې باندې موړ سي په جمال د دنیا باندې چې جنت کې الله نه وغواړي چې بس هېڅ شی نه غواړم یوه ښه کتابخانه وي او د دنیا میلیاردونه کتابونه پکې وي او چې دا بریلویانو پنجپیریانو دا وابیان دا ډلې ملې پکې نه وي بس ته ورته ناست یې او تحقیقونه کوي بیا دې چې خبرې کې واورېدلې او باندې د جنتیانو ته راوځي او کیسه ورته کوي چې داسې خبرې دي بیا چې دا ځکه علم طالبانو یو عادت لري چې وی ګوري وی نه وایي خلکو ته بیا سړي زړه په تنګېږي دې ته هم فکر وي طالبانو تاسې په دې یوه څېړنه وکړئ ښځې ته چې خبره وکړه طالبانو بیا چې ونه کړي طالبانو چوي تاسې اورېدلی ده دا خبر چې ښځه خبر نسي ټینګولی انسانانو کې هم داسې بعضې انسانان ده چې خبر نسي ټینګولی دا رښتیا ده طالبانو دا علمي خبر ده چې کله د علم مطالعه وکړه ټول وخت ځان سره نسي سړی ساتلی طالبانو علما وایي کتابونو کې کله کله غم چې درته راغی تاسې دا اورېدلي طالبانو چې د انسانانو غم له انسانانو نه څوک اخلي انسانانو نه غم څوک اخلي انسانان دا یو فلسفي خبره ده واورئ له انسانانو نه غم څوک اخلي بابا نه دی دا اورېدلی دا خبر افرین دا ډېره خوندوره علمي خبر ده ودې لیده چې دا د انسانانو کې دا خبر مشهوره ده افرین حاجي محترم الله دې ژوندی لره بلکل اوس طالبانو تاسې خبرې ته غوږ ونیسئ څه وایي طالبانو د انسانانو نه غم څوک اخلي د انسانانو نه غم انسانان اخلي تاسې ورته غوږ ونیسئ طالبانو انسانانو نه غم څنګه انسان اخلي یو انسان ته غم راغی څوک ورته راغی غم ورته راغی دا غم طالبانو چې دی ځان سره زړه کې ګرځي څنګه کیږي
دی طالبانو دا غم دی زوروي، دا غم د ته تاوان کوي، طالبانو دا غم دی هلاکوي، دا غم دی منحرف کوي، زوبلوي. ځکه غم به په زړه کې نه ساتي. باید هر څوک یو ملګری ولري طالبانو. نو چې کله ملګري سره کېناستلې او دا غم خبره تا اورېدلې، داسې یو خبر دی اورېدلې چې تا غموي او زوروي دي، دا سپک څنګه یې سپکوي؟ ملګري ته دا قصه وکړه، نه څوک سي سپک سي. دا که نه طالبانو تجربه کړې مو ده؟ دا واده چې الله ګوره تاسې فکر وکړئ، نبی علیه السلام چې واده نه و کړی، ډېر غمونه چې خدیجة الکبرا رضی الله عنها، بیا غمونه طالبانو سپک سول. یو فلسفي خبر ده، که ودونه نه لرئ ویې کوي چې غمونه هم سپک سي. طالبانو تنه هغه مسله واده کې مقصد نه ده، طالبانو غمونه هم سپکېږي ورسره. دا ډېره سخته علمي خبر ده، او الله مو په دې باندې هم پوه کړه. واوحى ربك الى النحل، وحی وکړه رب دې الى النحل د خرما ونې ته، ان اتخذي من الجبال بيوتا، ونیسئ من الجبال لغرونو بیوتا، ومن الشجر ومما یعرشون. ومن الشجر ومما یعرشون، او هغه چې پورته کوي خلک چې هغه ورته جوړوي، لکه د هغه ونې څه هغه د انګور ونه غوندې عریش ورته جوړوي، څپره غوندې. طالبانو ډېرې خبرې درته نه کوم. یوه خبر خو دا ده چې ولې د خورما وایي دا د شاتو موچۍ ولې څوک جوړوي؟ دا کوټې ولې مسدسې جوړوي؟ مسدس کې دا پایده ده طالبانو چې د مسدس شکل کې پایده نه ده طالبانو، چې هېڅ ځای بیا هغه نه پاتې کېږي پالتو. که مربع هغې جوړې کړي طالبانو، مثلا مربعې جوړې کړي، مثلثي جوړی کی، بیا طالبانو جایونه کې تش پاتې کیږي، او مسدس شکل باندې جوړی پایده دار هېڅ پالتو هغه نه پکې پاتې کیږي. یو او یوه خبردار د طالبانو، حتی د عبدالوهاب شعراني صاحب وایي ځکه وحینا الی النحل، الله وایي موږ وحی نحل ته کړی. نو دې نه معلومیږي چې په حیواناتو په جماداتو کې هم نبوتونه شته طالبانو، الله دوی ته هم نبیان را لیږلي. علامه عبدالرؤف مناوي طالبانو په فیض القدیر کې ان لا داسې لیکلي وي، د حروف هجا نه دي، د یوې ژبې نه، ډېرې حروف هجاست. د حروف هجا یو امت له امتونو نه ده، الله دوی ته نبیان، دوی ته الله څوک را لیږلي. خو دا هغه خبر ده طالبانو چې تاسې چې کله د حروف هجا او علوم متعلق وګورئ، بیا تاسو ته معلومات کېږي، داسې نه پې پوهېږئ. دلته روح المعانی د عبدالوهاب شعراني رحمه الله نه نقل کوي، نو دی وایي چې په د نبوتونه اگر چې دی وي دا خبره خو دومره ډېره خوندوره نه ده، اگر چې یعنې داسې علما شته چې هغوی دې کې علم خو شته، عین الله نبیان ورته رالیږلي، نبوتونه شته پکې. زه طالبانو د هغه ډېرې خبرې نه درته کوم. د نحل یا طالبانو د علامه کمال الدین دمیری کتاب ته مراجعه وکړئ، یا خپل روح المعانی وګورئ. کمال الدین دمیری په حیات الحیوان کې هم ډېر لوی بحث کړی. کمال الدین دمیری د حیات الحیوان ملام طالبانو د اسلامي امت ډېر لوی محسن ده د کتاب، ځکه دا په اسلامي بیالوژي کې د کتاب او د جاحظ معتزلي کتاب چې کتاب الحیوان ده، دواړه ډېر خوندور کتابونه دي. اسلامي امت ته طالبانو غاړه ور خلاصه کړې. عثمانه کله کله خلک پوښتنه کوي، وایي دا موږ شکون ورته وایو طالبانو، پیژنئ شکون؟ وی دا پاک د که مردار د طالبانو. په پاکستان کې یو ښه عالم ترسوي طالبانو، هغه په دې باندې فتوا کړې، وی دا پاک ده. خو طالبانو دا مسئله یو وری د بیالوژي مسئله ده. یو وری به موږ بیالوژي، موږ په ابو داود کې حدیث راځي، نبی علیه السلام وایي چې قنفس خوړل دا من الخبائث، او د موږ ټول حنفي کتابونو متونو کې داسې راځي چې قنفس خوړل ناروا ده. اوس قنفس طالبانو موږ باید بیالوژیکي تحقیق یې ورې وکړو چې دا قنفس ته هغه سزګی د طالبانو که دا شکوڼم ده. نو طالبانو د علامه دمیری، کمال الدین الدمیری شافعي رایه داره طالبانو چې، او د علامه جاحظ معتزلي رایه داره، ځکه دلته چې فقه ته فیصله کوي نو یو وری به ته د قنفوزیت یا نه قنفوزیت ثابتې. دا طالبانو قنفوز ده،
د میری تنا د قنفس په مبحث کې په دې بحث نه ده کړی طالبانو. 8 نومونه لري. یو جي کې بحث کوي د شیهم په نامه باندې، شیهم هم دیته وي. دا بالکل قنفس د طالبانو دا ناروا ده. ما کم ملته علما چې هغسې په دې باندې غلط سوي نه ده، پاک شیان خوري، پاک پورې هلته تړاو نه لري. مارم پاک شی خوري که نه، هلته صریح حدیث راغلی قنفس تر عنوان لاندې دا راځي. یو ور بیالوژي تحقیق کوي چې هغه یې څه وي پس دغه نه. دا اوس طالبانو اوس زمانه کې یو مایع انسانان خوري، مایع خو پاک ده که نه، خو داسې خو نه ده چې مایع به طالبانو د مایع په شکل وي. داسې مایعان شته چې بیخي شکل د مایع نه ده. هغې ته طالبانو دوی اوس زمانه کې جمبري وایي. یو شی د طالبانو جمبري ورته وایي، یا روبیان ورته وایي، یا جمبري ورته وایي. دا په د عربي نړۍ کې ډېر خوري. دا د با دپاره ډېر قوي ده. با خو به پیژنئ، که پیژنئ که نه پیژنئ ویې پیژنئ. د با دپاره ډېر مقوي ده طالبانو دا جمبري. نو دوی وایي چې د دې خوړل څنګه دي. نو معاصر علماو په دې باندې تحقیق کړی ده چې دا مایع د طالبانو. کمال الدین دمیری رحمه الله هم په مایانو کې شمیري.